ټول نه مخکې زه د جان یو شکریه ده کوم چې د انتهایی منډې دي په دې علاقه کې هر دوی ته ځون رسوي او لکه څرنګه دا نن دلته انګور اډه ترغلی دی انګور اډه کې ټول کوم وتلی و متفقه فیصله وشوله چې دلته مختلف قسمه مسلې دي که په بارډر باندې دي که په کسټم کې دي که په نوره علاقه کې دي انتهایی زیاته مسلې دي هر چاته پته ده په دا بارډر ډېر عوام تګ راتګ کړی دی نو د هغې د پوره میش 15 د شټر ډاون هړتال کې هر هر خپله یوه فیصله په منځ کې کوم ماشاءالله سره متفق شو ټول د انګور اډه عوام چې څومره عوام دی نر ان شاء الله دغه فیصله وکړه چې صابونه بل ورځ د جمعې په ورځو میش خپل اقدام کې کپ صبورز کې مطالبات حل شول دوسه یې که حل نشوله نرمیږه بالکل د ټول کوم مشر کشر ټوټل د انګور اډه عوام په احتجاجي درنکشنیه نر د ټول علاقه ان شاء الله بلکیږي د خپل حقوق په قانون پاین کې دننه نر د ټول مشر ته یور شو ځوون مکمل د شټر ډاون هړتال وشي په ټول علاقه کې نر دغه د پورا میش د لار بر عوام نه د می سیاسي پټی چې کې دي د میش نور ځوانون دي دغه نه میش دا ریکوست کوي چې توس بقاعده د دغه بارډر سره د می سره شانه بشانه ودرې او حمایت مو کوي په هر ځای کې د می سره کوشش